بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې ټولو پښتنو وروڼو ته د زړه له کومې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تلفات او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسته له هغې نن درته داسې یو ټریک ښایم آی ډي چې هغه له کړي یا درنه د آی ډي پاسورډ هېر شوی وي، هغه آی ډي څنګه بیرته لاسته راوړو. دلته بل فیسبوک هغه کې زما خپله آی ډي ده، هغې ته ورځم. لیټ فیسبوک ته راغلم، دلته زما خپله آی ډي ده، پښتو زده کړې پو نوم زما دغه آی ډي ده. مثال په طور د دې معنی پاسورډ نه دی هېر شوی، خو که چېرې تاسو نه پاسورډ هېر شوی وي د هغې د پیدا کولو لپاره به تاسو څه وکړئ، لومړی به راشئ دغه آی ډي به تاسو څه کوئ، لوګ آوټ کوئ، دا به یس کوئ. تاسو به هغې نه وروسته دلته ما سره څو زما خپل اکاونټس دي، نو تاسو به راسئ دلته فایند یور اکاونټ، صحیح ده، په دې باندې به تاسو شی وکئ، کلیک وکئ، یعنې تاسو به یې ووهئ فایند یور اکاونټ. دلته تاسو ته وایي انټر یور فون نمبر، وایي ستاسو خپل هغه نمبر او اضافه کوئ کوم باندې چې تاسو هغه آی ډي جوړه کړې ده. زه راځم دلته نمبر شی کومه اضافه کوم، نمبر دلته شی کوم اضافه کومه، راځم 0 4 شپېته 93 99 شپږ. صرف په دې نمبر ما چې کړی دغه اکاونټ جوړ کړی، دا به تاسو چې کوئ سرچ به کوئ، تاسو ته به اوس خپل اکاونټ شی کې پیدا کړي. په دې باندې دوه اکاونټ جوړ شي، راځو په دې باندې شی وکړو، کلیک کوو، پښتو زده کړه کوم اکاونټ چې تاسو ده هغه به تاسو شی کوئ ووهئ، دلته به تاسو کوئ انټر پاسورډ ورکړئ، خو تاسو نه که چېرته پاسورډ هېر شوی وي نو تاسو په هغې کې چې شی وکئ دا به تاسو ووهئ. سمه ده، کله مو چې تاسو دا ووهه وروسته له دې به تاسو سیم کارت ته یو 5 یا 6 خروبه چې کوډ راځي، دا به تاسو دلته کانټینیو کوئ، دا شین رنګ کلر چې ګورئ تاسو به دا ووهئ، دلته به تاسو دا چې کوئ کانټینیو کوئ. کله مو چې کانټینیو کوو دلته به تاسو ته 5 خروبه کوډ راسي، خو کوډ یې ونه کوډ راغی هغه خپله هلته لاړه، نو تاسو به دلته چې کوئ انټر پاسورډ، ګوره هلته وایي انټر ا نیو پاسورډ، دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکړئ. سمه ده، زه راځم دې ته چې کومه پاسورډ ورته دننه کومه، کله مو چې پاسورډ ټول ورته مکمل خپله ورکړه په خپله خوښه ورته پاسورډ ورکړئ، هغې نه وروسته تاسو دلته په دې شین کلر پاسورډ باندې تاسو چې کوئ چینج پاسورډ یې لیکلی، په دې باندې به تاسو دا به تاسو ووهئ. سمه ده، کله مو چې ووهه آی ډي مو بیرته فعال شوله، خپل آی ډي مو بیرته لاسته راوړه. که چېرته تاسو نه چا غلا کړې وي یا مو آی ډي پاسورډ مو هېر شوی وي او هغه آی ډي تاسو بیرته لاسته راوړئ، تاسو په دې طریقه لاړ شئ او خپل آی ډي بیرته ترلاسه کړئ. ډېره زیاته مننه چې موږ ویډیو مو تر دې ځایه ولیدله.